السلام علیکم. د پښتو ژبې دویمه برخه ده. په دې کې موږ په متل خبره کوو. خو که تاسو زموږ چینل نی سبسکرایب کړی هغه سبسکرایب کړئ. نن به په متل خبره کوو چې متل څه ته وایي او معنی څه لري. متل هغه جمله یا کلام وي چې ورپکې عمومي نړیوال حقیقت بیان شوي. په هره زمانه ځای کې به د حقیقت څرګندونه کوي. په لنډو ټکي کې اوږد مطلب لري او حقیقي معنی لري. د ژبې او وینا ښکلا زیاتوي. مثال: ښایست د سینګار ضرورت نه لري. ښځه په کالو نه درنیږي او نر په وسله. ښځه چې زړه شي خوله یې لا پسته شي. وي ځان ساتلی ښه دی او دښمن وجلی ښه دی. وی چې څومره خرګي وي دومره یې بارګي وي. څومره چې بل ته وایي هغومره خپله وره. وی چې څنګه جرنده وي هغسې یې دوړې. وی څه چې په کټوۍ کې وي هغه به په سمڅۍ کې وي. وی خپله ژبه هم کلا ده هم بلا ده. ژبه لکه قینچي چلیږي. ژبه د عقل تله ده. ژبه د غوښې ده هر طرف ته اړول کېږي. ژبه د زړه کنجي ده. خپله ژبه سړی سپکوي هم درنوي هم. جرنده که د پلار ده خو په وار ده. د سوال په اوبو جرنده نه ګرځي.